نن ورځ د اشرف غني د دویمې دورې لومړۍ کاري ورځ ده. لکه څنګه چې پرون واده وکړه، نن یې هغه واده عملي او پوره کړه او لومړی فرمان د وطن د صلح او ښېرازۍ لپاره صادر کړ او دغه فرمان کې ډیر د تدبیر او له فکر او مشورو څخه په استفادې صادر کړی دی. ملګرو، راځئ چې افغان ولسمشر اشرف غني د طالبانو په هکله کوم فرمان صادر او دغه فرمان کې تازه څه دي او د طالبانو غبرګون څه ده، دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر غني به تر سبا پورې د 1000 تنه طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان صادر کړي. د معلوماتو تر مخه رویټرز خبري اژانس لیکلي چې یوې بوري امنیتي سرچینې دوی ته ویلي دي چې ولسمشر غني په تازه یو فرمان صادرولو تر سبا پورې شاوخوا 1000 تنه طالب زندانیان آزاد کړي. ولسمشر غني چې تیر ورځې د لوړي مراسمو کې هم په دې اړه وویل چې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به یو فرمان صادر کړي. د سرچینې په وینا دغه طالب بندیان به د بین الافغاني خبرو لپاره د باور جوړولو په نیت خوشي شي. تر دې مخکې ولسمشر غني په ټینګار سره ویلي و چې د طالب بندیانو په خوشي کولو به په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې کیږي او د هغه په وینا چې د امریکا په غوښتنه دغه بندیان نه خوشي کیږي. د سرچینو په وینا په دغه 1000 تنو بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې عمرونه تر 52 کلونو پورته دي او تر دې د ښکته عمره کسان نه خوشي کیږي. که څه هم دا خبره پرون ولسمشر غني هم کړې وه او په خپل پخواني دریځ کې یو څه نرمښت ښکاره کړی و، هغه ویلي و چې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به یو فرمان صادر کړي. تر دې مخکې طالبانو ویلي و که چیرته د دوی بندیان د بین الافغاني خبرو نه وړاندې خوشي نه شو، نو دوی به په بین الافغاني خبرو کې ګډون ونه کړي. قدرمنو لیدونکو، نظرونه مو راسره حتمن شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتمن لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.